صبر دی لو دا زو دا څه د ډاکټر لایف نه ده، دا د حریت تلویزیون د دلالانو لایف نه ده چې دلته به چیغه او چیغه د وطن کې هغه مونږ درته نن 40 کاله مخکې په دار خېزولی چیغه د وطن که او چیغه د وطن که دا د وطن چیغې د په جب کې کېږده دا ورسه د ساکشیانو په لایف کې وکړه هغه چیغې د وطن چې چا وهلې هغه نن د امریکا امپراتوري نسکوره کړه چیغې د وطن چې چا وهلې هغه یې په اریانا چوک کې درته راځوړند که یا وطن او یا کفن دلته د لودګانو شعرونه مه وایه دلته د امریکایانو راتګ او د امریکایانو 13 کلن یا 10 کلن اشغال او د تاسو د موږ په مقابل کې ودرېدل ما بروز ملګرو ته ورته ویلې ماره که چېرته د طالبانو مذاکراتي پلاوی له دغو خلکو وپوښتي چې دغه 10 کاله تاسو د امریکایانو په څنګ کې ولاړ وئ د موږ خلاف مو جګړه کوله ستاسو هدف څه شی وه نو خدای چې دوی د دغه سوال جواب وکړي او په دې باندې دوی تفسیره وکړي دا بې صلاحیته پلاوی دی دا نه هم په منطق او په استدلال سمبال دی او نه هم خبرې کولی شي تاسې په هغه ورځ باندې ولیدل د افتتاحیه مراسمو کې د یو خبریال یو آزاد خبریال یو 2-3 پوښتنې نشي ځوابولی وخت کې هغه د یو عادي خبریال پوښتنې نشي ځوابولی هغه د ولس او د ملت په زړونو کې چې کوم دردونه پراته دي له هغوی نه چې کومې پوښتنې راولاړېږي هغو پوښتنو جواب نشي ویلی دوی به څنګه په مذاکراتي میز باندې د خپلو حقونو نه دفاع وکړي یا هم هغه کوم غیر مشروع حقونه چې دي کوم چې له غرب نه دوی ته را انتقال شوي دي له هغوی نه دفاع وشي کړلی نو د ملت غوښتنې یقینا چې اسلامي نظام دی او د اشغال کامل پای دی او کومې بهانې چې دوی رامنځته کوي راولاړوي د خلکو په زړونو کې تشویشونه اچوي هغه بې اساس او بې بنسټه دي طالبان چې دي دا یو داسې خوځښت دی چې د افغانانو د دفاع په خاطر لومړی هم راپورچت شوی دی او اوس هم د افغانانو د دفاع په خاطر باندې او د اسلامي نظام د اعادې په خاطر باندې خپل مقاومت کوي که چېرته تاسې داخلي جنګونه یا بین الافغاني جنګونه چې وړاندې وه دلته تنظیمي جنګونه وه په هغو وختونو کې د طالبانو د قیام هغه اسباب راولټوي تاسو به یقینا په دې باندې پوه شئ چې دا ملت اقدام ته مجبور شوی وه دا ملت تر کوره ځغلېدلی وه او هغه ځای کې مجبور شوی و دې ته چې له خپل ځان نه دفاع وکړي او بالاخره یې د خپل ځان د دفاع په خاطر او د ملت د دفاع په خاطر باندې تورې ته لاس کړو له دغو خلکو پسې توره راواخیستله هماغه و چې په ټول د یو نیم کال کې ټول افغانستان له دوی نه پاک او افغانانو ته یو بهترین اسلامي زعامت رامنځته کړ نو د افغانانو اصلي غوښتنې دغه دي چې باید اسلامي نظام راشي او ګورئ تاسو به لیدلي وي دوی له طالبانو نه پوښتنې کوي حتی دلته هم چې له یخته راشي وایي تاسو کوم اسلامي نظام غواړئ تاسې په دنیا کې یو نمونه موږ ته راوښیي یا دوی اندونیزیا ښیي یا سعودي عربستان ښیي او یا هم هغه نور هیوادونه ښیي چې صرف په نوم باندې اسلامي قوانین لري بس او نور عملي شکل کوم نه لري نو موږ دغو ټولو ته دغه جواب وایو چې موږ داسې اسلامي نظام غواړو چې کوم اسلامي نظام د هغه لارښوونه موږ ته قرآن او حدیث کوي موږ به یوې خواته د موږ قوانین ګورو بلې خواته به د قرآن او حدیث سره د مقایسه کوو که چېرته دغه قوانین د قرآن او حدیث سره په ټکر کې و بیا هم دغه ملت موږ ته ویلی شي چې دا قانون خو د قرآن او حدیث سره په ټکر کې د لحاظه د اخوا که موږ ته به قناعت راکوي او که چېرته موږ واقعي اسلامي نظام راولو باید دا خلک یې راسره ومني دغه خلک چې 20 کاله د غرب په غلامۍ کې او د غرب په جاروکشۍ کې تېر کړي دي دوی باید د یو وخت دپاره موږ سره دلته اسلامي نظام په افغانستان کې وخت دپاره نه بلکې د ابد لپاره ځکه چې د افغانان دي مسلمانان حق دا لري دا د دوی مسلم حق دی چې په خپله خاوره باندې اسلامي نظام وغواړي او دا حق له دوی نه هېڅوک نشي اخیستلی لکه موږ او تاسو چې له دغو اروپایي هېوادونو نه له دغو کفري قوتونو نه موږ دا حق نشو اخیستلی او یا هم دوی دا خپل ځان دپاره یو حق ورکوي چې باید د دوی په خاوره د دوی هغه وضعیه قوانین هغه کفري قوانین سیکولري نظامونه او نور کفري قوانین رایج وي او دا ځان د حق ورکوي موږ مسلمانان خپل ځان ته حق ورکوو ملګرو د موبایل سکرین هم راکاږئ تاسو ته به لینک راشي مخکینی لینک مې لرې که هغه مسله وه پکې دا اوسني لینک باندې تاسو کولی شئ چې لایو خپرونې ته راشئ د موبایل سکرین مو لاندې راکاږئ ریفرش کوئ تاسو ته لینک راځي مهرباني وکړه صاحب نو ملګري راواخلئ قاري صاحب هم راواخلئ هغوی به خپلې خبرې قاري صاحب چې راشي انشاءالله راخلئ ملګري راخلم اوقاف صاحب یوه پوښتنه دغه ده که نه ګوره دغه په اوربند باندې ډېر اصرار زه نه پوهېږم چې چا دوی دې ته هڅولي چې تاسو د اوربند غوښتنه وکئ
پارلمان د اوربان غوښتنه کیږي، سنا مجلس د اوربان غوښتنه، امریکا د اوربان غوښتنه، ملل متحد د اوربان غوښتنه، اسلامي ټولنه د اوربان غوښتنه. دغه ټول فوکس په اوربان باندې په داسې حال کې چې همدغه ټولو طرفونو چې اوس اوربان غواړي لنن نه 15 میاشتې مخکې ټوله لابي جګړې ته وه. دا د دوی د ماتې په معنا ده، جګړې نه ستړي شوي دي، نوره سربازي نشي کولی، د دې جګړې مصارف نشي پوره کولی، په اخلاقي طور له دې جګړې نه ستړي دي. څه وجه ده؟ نور نشي کولی چې په دروغو باندې د پنجاب او د بل بل په نوم باندې جګړې ته خلک وروځي. کوم هغه په دې کې ګورئ د اخلاقي اصطلاح ورکوي دې ته چې دوی ډېر ښه خلک دي چې د اوربان غوښتنه کوي. دغه وضاحت مو کور کړی. جنرال صاحب محترم، ګوري بعضې هغه سیکولران چې هغه له غرب څخه متاثره دي هغوی دغو امریکایانو ته ډېر بدتهذیبه قوم وایي، خو دا اصل په سله باندې په غلطه ده. ګوري بېګا د امریکا نن د افغانستان په وخت سهار 5 بجې شاوخوا د امریکا د دغو مخکښو کاندیدانو ترمنځ مناظره وه د ټرمپ او د جو بایډن. نو ټرمپ همدغه خبرې نچوړ اول اوقاف صاحب ډېر مهمه ده. همدغه د دواړو کاندیدانو ترمنځ چې څه تېر شوي په دغه باندې داسې تبصره غوندې کوو کې بیا به دا سوالونو ته جواب ورکړي. مهرباني. یو خبره خو دا ده چې د امریکا له سیاست نه اوس د افغانستان او حتی د امریکا له لوري او د بوش او د اوباما له لوري پر نړۍ کې روانې جګړې دا د امریکا له نظره لوېدلې دي. امریکا نور نه غواړي چې خپل پوځیان په نړۍ کې په جګړو کې ښکېل کړي. دوی کوشش کوي چې دا د خپل ملت ته په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه وکړي چې وګوره دغه بوش او اوباما خو ډېر لوی خیانت کړی و، خپل پوځونه په نور نړۍ کې په جګړو په بې فایدې جګړو باندې ښکېل کړي وو او دغه د ټرمپ به وایي چې دا ما راویستل. ټرمپ نور غواړي چې په نړۍ کې دغه جګړې ختمې کړي، نور دوی ستړي دي. دوی په دې باندې پوهېږي چې 20 کاله موږ په افغانستان کې جګړه وکړه، یو نظام مو رامنځته کړ، هغه نظام د نړۍ په سطحه باندې فاسد نظام دی، هغه داسې نظام دی چې حتی دغه ډیموکراسي هم ورباندې په شرمو یې وشرموله. د ډیموکراسي چې دوی ورته وضعیه قوانین وایي یا ارزښتونه وایي دا هم په شرمو وشرمول. نو سهار د دوی ترمنځ مناظره وه. اول خو دا و چې د افغانستان موضوع یې په دې لویه مناظره کې بیخي یاده نه کړه. د دوی ټول په اصطلاح باندې فوکس د امریکا په داخله چارو باندې وي یا په داخله موضوعاتو باندې راڅرخېده. دویمه خبره خو دا وه چې دومره بې تهذیبه قوم دی چې یو بل ته د سپي خطاب کوي. ګورئ دوی د ولسمشریزو ټاکنو مخکښ کاندیدان دي، یو بل ته د سپي خطاب سره کاوه، یعنې ډېر بې تهذیبه قوم دی، ډېر لوېدلی قوم دی. بله خبره تاسې د هغه وکړله د کابل ادارې د اوربند چې ولې دوی په اوربند باندې اصرار کوي. نه یو خبره بله اوقاف صاحب همدغه د ټرمپ او د جو بایډن د خبرو ترمنځ د افغانستان مسله دواړو اګنور کړې وه. دواړه کاندیدان نه غواړي چې نور د جګړې ته داخل شي، کنه نه غواړي چې دغه بحث د امریکانو ترمنځ بیا راژوندی شي، او یا په یو حساب باندې دوی دغه جګړه نوره فیصله کړې ده، ختمه ده. آخري فیصله د دواړو کاندیدانو همدغه ده. اختلاف د نظر د افغانستان د جګړې په باره کې دوی نه لري. کومه فیصله چې د ټرمپ د جو بایډن هم د ما څومره خیال د اندازه ده په همدې نظر ده چې نور د افغانستان نه فوجونه وباسي. او ځینې خلک وایي چې جو بایډن تر ټرمپ هم ډېر په دغه جګړې ختمولو ته لیواله ده. او جنرال صاحب اصل دغه مذاکرات چې دي دا خو د امریکا د نظام د نظامي ځواک د فوج او د سی آی ای او د نورو ادارو له لوري دغه مذاکرات روان شوي دي، او زما د تحلیل مطابق دغه نظامي ارګانونو ټرمپ او جو بایډن ته ویلي چې تاسو به نور د افغانستان دغه قضیه دغه جګړه نوره نه غځوئ، او بلکې د دغې جګړې خلکو ته به دغه تصور ورکوي چې دا جګړه بیخي نه پیل شوې وه او نه هم روانه ده. خلکو ته به دغه په ذهن کې ور واچوي چې بس جګړه پیل وه او که نه وه پیل خو بس ختمه ده، اختتام ته رسېدلې ده. دویمه خبره تاسې د هغه وکړله، یعنې مطلب دا چې نور امریکا له دغې جګړې څخه تر پوزې راغلی دی، موږ او تاسې د پښتنو په اصطلاح باندې نور دوی نه غواړي چې په جګړو کې ښکېل شي. د دوی اقتصاد د ضربه ورسېدله، نظام ته ورسېدله، په نړیواله سطحه نور دغه نړیوال همکاران هم د دوی دې حد ته رسېدلي دي چې وګوره امریکا خو مونږ لوبوي په لاسونو کې، بس چې څوک خپل سیاسي رقیب وي هغه ته ترهګر او تروریست وایي، که هغه ایران وي، که هغه سعودي وي، او که هغه حتی روسیه وي، هغوی ته هم ترهګر او تروریست وایي، بس دغه ټاپه ورباندې ورسره کوي او نور خپلو موخو ته د رسېدو په خاطر د هغوی په خلاف باندې جګړه کوي. دغه اصطلاحات نور نړیوال د دوی همکاران هم په دې پوه شوي دي. یو شی په دغه مرکې کې چې ما ولیدل د خبریال مداخله وه، حتی لکه یو څوک چې دوه رقیب کسان په جګړه وي هغه سره خلاصوي، داسې منځګړیتوب یې وکړه. کوم شی د دې باعث شو چې خبریال دې ته مجبوره سو چې هغه ته مو وایي ګلټیر سپیه غلی شه او د بل ته مو وایي تم غلی شه سپیه؟ دغه څه شی و؟
د ټرمپ لخوا ته کوم پیغوریز د زوی په باره کې د هغه زوی کوم جرم ده یا ورته ویل چې ته له فوج نه شړل شوی وې دغه الفاظ کم یو که دغه باندې لږ وضاحت ورکړي. دا خو جنرال صاحب ټرمپ تور ولګاوه چې د جو بایډن زوی هغه د روسیې له لوري روزل شوی ده او تربیه ورکړل شوې ده او هغه غواړي چې اوس د روسیې رول په افغانستان کې ولوبوي. له دې نه مخکې جو بایډن ویلي و چې ټرمپ د روسیې روزل شوی سپی دی. نو چې کله ټرمپ په دغه ځای کې وویل چې ستا زوی د روسیې غلام دی یا د روسیې روزل شوی دی نو هغه په جواب کې ورته ویل چې ته د روسیې روزل شوی سپی یعنې په ډېره لویه سطحه باندې د امریکا مخکښ کاندیدان چې هغه په راتلونکي کې ولسمشریزو ټاکنو ته سیالۍ کوي هغه په دغسې حالت کې یو بل ته بد الفاظ کاروي بد لهجه کاروي او په راتلونکي کې به یو له همدغه دوه سپیو نه نړۍ رهبري کوي په اصطلاح باندې نړۍ به رهبري کوي په نړۍ کې به خپل منافقتونه ته دوام ورکوي. نو تاسو مخکې ډېر ښې موضوع ته جنرال صاحب اشاره وکړه د اوربن په اړه باندې ما بل ورځ هم یو چاته وویلې مالې امریکا ولې په هغه وختونو کې امریکا او د کابل ادارې د اوربن غوښتنه نه کوله چې طالبان له سرو مرمیو لاندې نیول شوي وو د افغانستان په شمال او په جنوب کې د طالبانو شهیدان پراته وو حتی د ښخېدو او د جنازو اجازه نه ورکول کېده. طالبانو بیا هم ورته ویل چې راځئ مذاکرات کوو مذاکراتو ته به کینو دا قضیه به د خبرو له لارې حل کړو خو دوی دومره په نظامي ځواک باندې مغروره وو چې د افغانستان ملت ته حتی هغه انساني حقوق هم نه ورکول اوس هم نه ورکوي. نو هغه جګړه تر دې حده راورسېدله اوس دوی د اوربن غوښتنه کوي د اوربن نارې وایي د څه په خاطر یعنې دومره لوی تحول راغی دا د افغانانو هغه ارزښت و د افغانانو یقینا چې تاریخي مقاومت و د افغانانو هغه اتلولي وه چې دوی وځي ته مجبوره کړل او د ملا صاحب هغه خبره وه چې ده به ولې داسې وختونه به هم راځي چې دوی به موږ نه د جګړې د پای یا د شدت د دې کموالي غوښتنه کوي خو موږ به بیا هم ورباندې نخرې کوو ورته وایو به چې نن نه کموو یا هم راځي مسایلو حل کړو له هغې نه وروسته بیا جګړه نو هغه وختونه دي الحمدلله لوی تحول راتلونکی ده د افغانانو یقینا چې تاریخي مقاومت او تاریخي جګړه او تاریخي ویاړ افغانانو ترلاسه د لوی ملا صاحب رحمه الله چې نن په دې نړۍ کې نشته دغه جمله چې تا وویلې ما ته د طالبانو د هغه وخت سیاسي مشر شهید مولوي احسان الله احسان چې ډېر یو بادرکه او چاته عالم او ډېر یو هوښیار او زیرک انسان هغه یو ورځ په تقریر کې دا خبره وکړله چې روسان مات شول یقیني موږ دردونه کړاوونه ولیدل زخمونه مو ولیدل شهیدان مو ورکړه ملک مو په کنډواله بدل شو خو یو ویاړ چې الله پاک موږ ته راکړی هغه د روسانو ماته او د روسار امپراتوري د شکستو او له الله تعالی نه غواړم پیشبیني کوم ګوره نن نه 27 کاله مخکې یا 26 کاله مخکې هغه دا خبره کړې چې کابل لا سقوط نه و کړی اسلامي امارت لا نه و راغلی وایي زه پیشبیني درته کوم په ویاړ درته وایم چې یو وخت به امریکا هم رانړېږي خو له خدایه غواړم چې دا د افغانانو په لاس شي نن کاش شهید مولوي احسان الله احسان او یا علي قدر امیر المؤمنین ژوندی وای او هغه پیشبینیانې چې دوی کړي هغه نن په سر سترګو لیدلی وي هغه ارمان چې د شهید احسان الله احسان په زړه کې و هغه درد چې په زړه کې و هغه مو نن ورته ویلی وای چې تا پیشبیني پوره شوه او هغه سوال چې له الله نه کړی هغه هم قبول شو امریکا د افغانانو په لاس ماته وخوړله د ویاړ او د افتخار ځای دی یقیني اورېدونکي راخلو عصمت وطنجار مایک مخلاص کړئ. سلامونه جنرال صاحب اورئ غږ وعلیکم سلام مهرباني وکړئ چې چیغه د وطن او یا کفن کړه چې چیغه د وطن لږ صبر 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 د لودا زو دا څه د ډاکټر لایف نه ده دا د حریت تلویزیون د دلالانو لایف نه ده چې دلته به چیغه او چیغه د وطن کې هغه مونږ درته نن 40 کاله مخکې په دار خېزولی چیغه د وطن که او چیغه د وطن که دا د وطن چیغې د په جب کې کېږده دا ورسه د ساکشیانو په لایف کې وکړه هغه چیغې د وطن چې چا وهلې هغه نن د امریکا امپراتوري نسکوره کړه چیغې د وطن چې چا وهلې هغه یې په اریانا چوک کې درته راځوړند که یا وطن او یا کفن دلته د لودګانو شعرونه مه وایه دلته دا ووایه چې جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي لیونیه
چې چیغه د وطن کړه چې چیغه د وطن کړه هغه وخت نن 40 کاله مخکې درته په دار که که موضوع په ارتباط هغه لرې مهرباني وکړه طنجه نه موضوع خو دا د هغه خلکو لایف نه ده چې تاسو ته جیو کوي هغه خلک چې مونږ په ملا مات کړي دي هغه ته د محترم القابونه ورکړي دا د حریت تلویزیون نه ده دا د هند جانب د ستر جنرال لایف ده په دې ځان پوه که دلته تا سره نظامي سړی مخامخ ده کوم ډاکټر ماکټر سره په لایف کې نه لطفا وخت راکړه نو داسې دي پوهېږم چې بېسوادانو لایف ته یو درته وخت نه ورکوئ په تابوت وروستی میخ د همدغه د وخت اتلان ووهه هغه لاړه نور نشته وخت مهرباني وکړه سوال ته دې راشه تبصرې حق نه لري عقاب صاحب ناز د سوال وکړه او تاسې هغه مه قطع کوئ نو تاسې هغه سړی قطع کړي وروره بله بیا وخت دلته د هغه خلکو چې مونږ په دار زړولي پروني کمونستان چې مجاهدینو ته خپل د ژوند د بچ کولو دپاره لورګانې په تحفه کې ورکولې هغه دلته مسته خپله پوښتنه وکړه دلته د تبصرې حق نه لري دا د دا لایف زمونږ په کوربتوب ده که چېرته څوک تبلیغات کوي ګورئ که څوک تبلیغات کوي د خپل ځان په ګټه هر چاته اجازه نشته ده بس دلته به د مونږ ملګري کولی شي خپل ځان دپاره تبلیغات وکړي ولې سټوډیو د مونږ ده تاسو صرف د پوښتنې حق لرئ پوښتنه وکړئ د ادب په چوکاټ کې زه به درته ځواب ووایم که مو قناعت نه و پرې حاصل بیا به پوښتنه وکړئ خیر زه به تر خپله وخته وسه کوشش وکړم چې معقول و منقول جواب درته وایم 15 سوال که چیغه د وطن کړه او که چیغه د وطن کړه هغه په دار کړو خو په دار شو خبره ختمه شوه ګوره مبینه ته څومره بېسواده انسان خو سړي ته خو وخت ورکوه د خبرو چوکاټ و ادب کې خو لږ ذره مراعات کوه که نه غلط خبره د کنځلو اجازه هېڅ چاته نسته نه خو کنځا خو تاتان ویل په دې لایف کې دا کنځلې دي تاسو به اوسه پورې 2 سواله کړي وو دا کنځل دي لطفا یو وخت 2 میلیونه شهیدانو په ارمانونو باندې دار نو ولې موضوع د مونږ ته راځي که د قصه در ختمه کم د آباد لپاره د بلاک کم کنې هغه سڼوار لالی وینې غازي سترګې به د بوټې در باندې وباسي شرافت ځوان وګوره چې جګر کې الف هم نسته الف پرېږده بې خو ستا مهرباني وکړه ما یو پوښتنه لنډه دا ده ځکه چې تاسې فکر کوم د سوال لیاقت هم نه لرئ د تاسې ښه مه بنده مایک مه بنده وایه که نه پوښتنه مې دا ده مې تاسې په لایف یا تاسې حمایت کوونکي اکثره د موږ کته ګلخانان دي راځه چې دا تاسې هغه ته ولاړ سم اکثره ته ما ګلخانان دي هغوی ته زه اول وایم افغان آزاد که هغه د پنجاب مزدوران هغه د مزدور ته ګلخان وایي ګلخان وایي دا مزدور څه ته وایي مزدور اوس راته تعریف که مزدور دې ته وایي چې د یو چا نوکري دی او چا غلام په خپله خاوره بېواکه یې ښه اسمت وروره ته دې ما خبره واوره ته ما سره مخاطب سره خبره داسې ده نه شی اوقاف صاحب دی د مزدور تعریف کوي تا واوره د مزدور تعریف څه شی په خپله خاوره بېواکه په خپله خاوره بل نفر اغیار په ځان باندې د خپلې خاورې د خپل ځان د خپل هر څه واکدار ګرځول زنده باد هم دې ته مزدور وایي مهرباني منو ده سره وروره حق ته به حق وایو جنرال صاحب مهرباني وکړه نو همدغه دغه تعریف دی اول په نجیب صادق راځي ولې چې روسانو ته واک ورکړی په افغانستان کې دی بېواکه و او دویم اوس په اشرف غني راځي چې امریکا په ځان مسلط کړي دي بېواکه دی همدغه تعریف چې تا وکړه همدا د تا په خپلو مشرانو صادق راځي راځو اوس د تا پوښتنه ته تاسو تعریف یې وکړه د مونږ ملاتړ یوازې په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ هر یو مظلوم هر یو دردېدلی مسلمان که د مونږ ملاتړ وکړي مونږ هغوی ته نشو ویلی چې ته د ما ملاتړ مه کوه لکه د تا د نجیب د روسانو د جاروکش ملاتړ چې په ښځه پښتونخوا کې موبایل نه نشو راغسته مهرباني وکړه کې منظوریانې کوي او محسن داوړي کوي او پرون دغه بله ورځ او کننې هلته کلیزه هم لمانځلې ده همدغسې که د مونږ دغه خلک ملاتړ وکړي مونږ ورته ښه راغلاست وایو او دا د دوی یو مسلم حق ده چې له خپل مذهبي ګوند نه او هغه نه چې دوی پسې اقتدا کړې ده
یا دوی د خپلو ارمانونو تحقق د هغوی په مقاومت کې ویني موږ ورته ښه راغلاست وایو دوی د موږ ملاتړ وکړي موږ یې نشو منع کولی موږ یو چاته نشو ویلی چې ته د ما ملاتړ مه کوه ځه هر څوک چې د موږ ملاتړ کوي که د موږ مظلومیت ته روسان هم مظلوم وایي موږ د دوی د شکریه ادا کوو چې ښه وایي موږ مظلوم یو د موږ د مظلومیت د دفاع په خاطر باید تاسو موږ سره غږ کوي دا اوس افغانستان باندې امریکا تجاوز کړی دی که ایران وایي اول د ځان غم وخوري څوک له ما مظلوم دي خو همدغه محسن داود دي بیا د ځان غم وخوري او همدغه محسن داود دي هم د ځان غم وخوري چې په زرګونو خلک یې اوس هم د پاکستان په جرمونو کې پراته دي هیڅ ازادي نه غوښتلې دي دوی لغږ او موضوعونه باندې د دوی راوتل وروسته کابل اداره د اوربان غواړي د ملت غوښتنو ته د غاړه کېږدي د ملت غوښتنه د غني اریانا چوک ته په درنه تاک اریانا چوک کولول هلته یو څو شیره خړول د توپ یو څو مرمۍ لملمه کول بس دغه دی چې هغه نه وروسته د نجیب پړی موږ ورته رارسوو په دغه موضوع مو په دې باره کې څه ویل لري وشو جنرال صاحب بس دی په دې موضوع باندې پوښتنه نه لري پوښتنه د کوڅې پښتونخوا د خلکو په اړه وه امې ورته ځواب وکړه نور ملګرو ته وخت ورکړئ سمیع الله مهرباني وکړه خدای دې وکړي چې انټرنیټ مو یاري وکړي او خواب صاحب ډېر خوند به وکړي سمیع الله وروره مهرباني وکړه هر څوک چې له غږ سره مایک نه خلاصوي نو بیا به هغه قطع کومه شرافت ورور مهرباني السلام علیکم شرافت رور مایک مخلاص کی مایک شرافت هم اوس مایک نه خلاصوي مجبور او شرافت هم بس ایسته بلاک کړم خلاص جنرال مبین صاحب او مهرباني وکړه السلام علیکم موضوع باندې وعلیکم السلام جنرال مبین صاحب ته او قاری صاحب ته د زړه له کومې سلامونه وایم مننه کوم مهرباني وکړئ شرافت ورور مبین صاحب جنرال مبین صاحب غږ نشته مبین صاحب محترم صاحب غږ نشته اوقاب صاحب دا کمنټ چې ما پن کړی دا موږ له دغه دښمن سره مخ یو د دوی اخلاق د نجیب پلویان د کمونیزم پاتې شونکي له زنا پس پیدا شوي دا وګوره ستا په ګیره جنرال صاحب محترم زه به تاسو ته یو لنډ د دغو خلکو کمنټ بیخي پین کوئ هم دا هغه خلک دي چې دوی د موږ په ارزښتونو باندې معامله وکړي دا هغه خلک دي چې دوی دا ویاړ او افتخار ګڼي چې امریکایي ځواکونه د دوی کور ته ورواوړي او د دوی په ناموسونو د تجاوز وکړي تاسې به څو ورځې وړاندې د دوی کمنټونه لیدلي وه واضح په دې ویاړم چې امریکایان زما کورونو ته راځي دا هغه خلک دي چې څوک په خپل ناموس باندې غیرت نشي کولی هغه به څنګه د ما مقدساتو ته احترام وکړي هغه به څنګه د ما واجباتو ته هغو واجباتو ته چې هغه د یو پیغمبر هم د هغې خلاف خطه کینچي نه ده پورته کړې او چاړی نه ده پورته کړې له خپل مخ مبارک نه دي خریلي هغه بهترین سنت یا هغه واجبات چې دې ته احترام نه لري نو خو د دوی سره خبرې هم حتی ما په نسب باندې حرامې به ورته ووایم کمنټ یې مه راخلئ د ملګرو پوښتنه راخلئ دوی ته توجه هم پرېښودل واجب د فرض حکم لري کنځلې کول ورته کفر ده یقینا اسد خان سید الله جان جنرال صاحب محترم دا خلک د دوی به زه یو مثال درته وایم په دوی دغه د مونږ خبرې دغسې تاثیر کوي لکه مار چې په یو لرګي باندې او په دې سر باندې ووهي او مار په خپل ځای باندې تاو راتاو شي له ډېره درده هغه مار په دغه کس باندې خوله ولګي او ټوپ ورباندې وایي لکه یو قوال یا ډم چې سندره وایي لکه ډم چې سندره وایي او تا سره ګازار یو په داخله کې ورووهې نو خامخا تکلیف ورکوي ښه اسد
اسد خانی سید جان خطابم قطع کما بلاک. السلام علیکم. مهرباني وکړه. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني وکړه. مبین صاحب وعلیکم سوال ته مراشه. نن مې هله ورن کوم د موږ سوال لاندې مطرح ده هغه دا چې د کوم خلک چې اوس مخالف دي او یو ډېر کلک فکر دي یو څه به څه عمل کوي که امارت اسلامي کامیاب شي کامیاب خدای انشاءالله او انشاءالله. مهرباني وکړه خواب صاحب. د دغو خلکو په اړه باندې د امارت اسلامي پالیسي واضحه ده. پخوا یې هم اعلان کړی دی امارت اسلامي به د نظام په حیث باندې خپل حقوق ورته بخي، خو که څوک شخصي معاملې ورسره لري یا شخصي جنایت په چا باندې کړي وي هغوی په وړاندې په شرعي محاکمو کې قضیې ثبتولی شي، عریضې ورباندې کولی شي. څوک یې وژلي قصاصا به هغوی وژل کېږي د امارت اسلامي د راتلونکو نه وروسته. نو دا د امارت اسلامي پالیسي دی دغو خلکو په وړاندې خپل حقوق به ورته بخي. یو نظام من حیث النظام کولی شي هغوی په خپله نمایندګۍ سره حقوق الله وبخي. حقوق العباد هیڅوک نشي بخلی. حقوق العباد د هغوی خپل حق ده. هغوی کولی شي افغان ملت چې له دغو جنایتکارانو نه خپل حقوق په شرعي محاکمو کې وغواړي. ډېره زیاته مننه. رئیس الماس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. موبیل جنرال صاحب بس ډېر خوشحال شوم الهی ته کاری صاحب ډېر مینوال یم. بس چې تاسو غږ ګورم هزار وخت تاسو لایب تشبیه کوم ګورم یې اوس مې وویل چې تر سره یو څه خبره ورسره وکړه. بس د څو کنځلې کې د اوقاف صاحب پسې پولیس ګرځي. دواړو ته مې سلام. ټولو ملګرو سلام دی او تاسو دوی ډېر مینه ناک یم. دغه یقیني درته یم د ټولو مسلمانانو مینه ناک یم او بیا هم تاسو دوی ډېر ځکه چې تاسو نه دغه کوم سپیچ دی دغه سپوی سترګه سوازي ځکه مې دومره مینه ته در سره کوم. مهرباني الله مو قدرمان کوي ورور ډېره مننه. کې د ما کوم عمر چې دی الله دې تاسو دوی کی قربان شم. الله مو مننه. تاسو کنځل کوي دا خپل خور لري نه مور لري ځکه کنځل کوي ځکه تاسو بناموسه خلک دي خو والا دي تباہ د صدا دغه مخ دوی چې کنځلې ونه کی بعد رادو نه وایي بیا خو مونږ اصلي څېره خلکو ته نشو ښودلی. بیا مونږ هغه صداقت چاته نه ښکاري چې اوس مونږ وایو چې دا سپي دي کنځلمار دي دا حرامیان دي دا د کمونیزم پاتې شوني بد اخلاقه دي د دیموکراسۍ بچیان او د سیکولرزم بچي ادب تربیه نه لري. نو دوی په خپله ښیي چې وګوره مبین رښتیا وایي عقاب صاحب رښتیا وایي قاري صاحب رښتیا وایي دا طالب چې مونږ پسې دبی اخیستی دا په حقه ده. نو دغه د مونږ په حقانیت دلالت کوي. دوی په خپله پې باندې مهر شټام د صداقت لګوي. مننه. الله پاک دې تاسو عمرونه قربان شي. الله مو عزت وکړه. ډېره زیاته خیر. الله مو عزت وکړه. ښه دغه بل ورور یا کفان یا بلستن مایک مو خلاص کوي. یا کفان یا کنج یا کفان یا وطن یا بلستن یا وطن یا بلستن. سلام علیکم. د ما دغه نظر لږ کمزوری ده خاطرات صحیح نه ښکاري. یا وطن یا بړستن مهرباني وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موضوع مهرباني موضوع د کشمیر باره کې ده. دلته نه ګورې دلته لیکلي دي د کابل اداره اوربان غواړي د دې ملت غوښتنو ته د غاړه کېږدي. بس اوربان د دغه موضوع ده. بړستن خان مهرباني. आवाज مو کمزوری ده. تاسو خو خود غواړئ نو پسې څوک در سره وکړي. قربان خود یې غواړئ. دغه موضوع د سوال شی لري عقاب صاحب نه بړستن ورور؟ نه تاسو اوربان نه غواړئ؟ مونږ اوربان غواړو. مونږ اوربان مونږ نه غواړو.
اوربان لمونږ نه غواړي مونږ په بدل کې شرایط لرو پوهېږې څه شي شرایط دي شرایط ورته ووایه عقاب صاحب د اسلامي نظام منل دا د افغانانو د ټولو افغانانو یو مسلمه غوښتنه ده که دلته اسلامي نظام نه منل کېږي دغه مقاومت د دې په خاطر شوی نو اوربند به هم نه وي دا د افغانانو غوښتنه ده طالبانو ته افغانان وایي چې اوربند به تر هغه نه کوي تر څو د اسلامي نظام اعاده یو ځل ته تحقق ته نه وي رسېدلی او دغه مو هغه ده ارمان ده او دا مو بدیل د غوښتنې د اوربان په باره کې وادي اورېده بړستن خان یا وطن یا بړستن وادي اورېده ښه دا خو لاړه هېوادمال سلام علیکم وعلیکم سلام جنرال مبین صاحب تاسو ته او د ټولو کتونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم موضوع مو ده د کابل اداري اوربند د ملت غوښتنې دي یعنې ومنې بیا به مثال تاسې اوربند کوو یا نو مبین صاحب نو تاسې د افغانستان اسلامي امارت